عزیزانو زمری اورزه ګیدړ او میلو راوغوخته چې راشي رور ولی جوړو میټینګ ده هغه چراله زمری ورته وی چې خبره دادا چې ښکار بکاو دینه پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو ګیدړو میلوی چې بادشاہ د ځنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دی یو خروالے ده یو اوسای والے ده یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وی چې زه خو بادشاهم د ځنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خر ستاشو تم غټي دا خرم غټي دا ستاش او دا اوسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا ګیدړم وړو کې ده او دا خرګوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې اوس اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د ګیدړ ته ته تقسیم وکا زر کو هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به اوسو خوري دا اوسه به غرمیله خوري او دا خرگوش به د مازیګر چایش زمری ورته شاباس داغه سے تقسیم خلق کوي او پیمانه وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای بے وقوفو د ځاني صاحب پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پالتي کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جائے چې ته چې د چوار د چواریانو مشری بزواله تکم کو جائے په دې خبره پوه شوي کنه تاسو کې چې ته نه مرکز کې زم صوبه کې زم او په ضلع کې بمځه بلکې مور اورې ده په پاکستان کې به غریب هم لا څه وي چې زه چرته د سړی زویم غریب بداوي خبر اے شور مکوي کنه بس ما نه مې درته اجازه شته او نم راته شته صحیح بابا خپل کار کوي په پاکستان کې غریب بم داوي چې زه چرته د سړی زوی چې سدلو دوی نو زما عزیزانو دا ټول د خدای گرفت مختلف شکلونو کې در باندې نازلېږي په خدای قسم که کچرو لورشي او کم تکلیف درکړی شي هغه عذابي د کچرو په شکل کتاړې لورشي او کم تکلیف درکړی شي عذابي د تاڼې په شکل که دکاندار لورشي سبزی در باندې ګرانه خرڅ شي عذابي د سبزی په شکل غوخه ګرانه خرڅ شي هغه عذابي د غوخه په شکل په مختلف رنگ کې د الله قهر او عذاب رانیولي توبه وباسي خدای ته رجوع کوي خدای ته ننوات وکړي د ملک اتفاق او اتحاد پیدا کوي چې دراغله مصیبت الله پاک دې ملک نه لري عزیزانو موږ نه مخکې چې کوم مسلمانان تیر دي هغه داسي
ابرهه نامه وه یو گورنرو د یمن تپوس یې وکړ چې دا خلق مکې ته څه ځي وی صاحب هلته یو کوټه ده او دا خلق لاړ شي کوټې نه ګیر چاپیر تاویږي وای چې دې کې ثواب دی او حج مې وش ابرهه اعلان وکړ چې فوراً زما په دې ښار کې یو بهترینه کمره جوړه کړه سنگی مرمرو جوړه غلاف په وغوړوي کمره تیار شو چې تیار شو اعلان شو د گورنر د طرفه چې دین بعد با ایسوک مکه ته د مکه کعبه ته نزي راځي با او د کعبه نه به طواف کوي دومره لري سره زي دغه ځای کې به حج درته کی د مکه یو سره تلو یمن ته هغه چوفوي هغه کعبه چې په مکه کې زما د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل جوړه کړې ده خدای د هغه کعبه بدل بز علم څنګه روټای په ځان حرام کړه روټای ګرځي را ګرځي اس درکه نه لګي یو شپه څوکیداران او پیرادار چرته تلی دي د ورمنډه کړه په کوټه کې نه نوته ډکی متیازي پکې وکړي تاسو د خدای د دین کم بدل چانا غسته ده چې تب جنت غواړي جنت به په دغه بجلو غواړي په دغه بجلو به غواړي د بارافات په ورځ جلوسونو باندې به جنت غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په ورځ باندې به جنډیانی دي او قمقمی دي او هغه ګیټ نه بارم جوړ څه نخرخ کاری خیال امراغه دا په دغه سيزونو به تاسو جنت غواړئ عزیزانو جنتونه نشته په آرام کې نه په آرام کې جنت کم زیات البته دوزخ شته جنت چرته دی جنت شته د جنت یو خخته به د سروي او یو به د چاندي او د ادنا جنتی زیب په جنت کې دومره چې سل کاله به په اس ګرځي او خپل ایریا به نشي معلوموي د دومره عظیم ملک د پاره تا کړی څه دي چې ته دا دومره عظیم ملک غواړي په دغه به غواړي دا به ضمیره قوم او جنت نن د پاکستان خلق د صوبه سرحد خلق دا غیور ایماندار او دا پاک مسلمانان دا د رسول الله پتنګان ابنن په چوکیادګار د کوثر نیازی تقریر ماوري یو پیرو تیار روټای به ورته راتلا تیار وګم دې خبر ډېری دي و یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي خبر ډېری پیرو تیار روټای به ورته راتلا یو درې ورځې په روټای بند شو چې روټای په بند شو د امتحان د پاره نو دا بزرگ لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال کو چې روټای راوړي خدای مو بخا هغه د کور مالک سلور روټای ورکړي او چې دا روان شو نو د کور د مالک سپه ورپسې
په ورپسې شي. د کارپوریشن د پاره تا قرارداد پاس کو، روزانه یو ماشوم د سپو د لاس امري، روزانه په پیښور کې وګوره هغه پمن او مردار سپي. دا کارپوریشن چې د انګریز په زمانہ کې دی د پاره سړی مقررو، مردار او لیونه او پلیت او پمن سپي به وشتو پرې خو به نه. نن دوی په خپل دغه وخت دي کا هغه مولا په جمعات کې ناشته او سړی راغی مولا صاحب وګه ما دیوتی دا ورته وګه ما لګا روټه راکا او ټوکرا ډکا پراتا دا دیوتی زکلا اورته جی وګه وټ ما منډه زمون په خپل نه کیږي ته د بار د کوم وګه راغی چې روزانه بل ورځ یو دومره خپل ماشوم امړه شو چې تماشې کې دي سپي خوړلې و، بیا ورته سور لستنیم دی اسپیټال والا والي ایکسپایر ستنه کم مقدار د دوايي چې د لپاره مقرر دی نو دا سوام ماشوم دی چې په دې اسپیټال کې د سپو د لاس مړ کی سپو د لاس دا جنت ته بلا خبره ده چې سرب سړی مرشینو مونږه پایات کرسی باندې لوټه د مو چاله د دې سپېګمو ته ورواچو خدای ته ګوره جنت لبا هغه څوک زی چې د چا کې د ایثار مادهی د خپل خلینه یو باسي او بل لور جنت لبا هغه خلک مولانا او فرمایل چې شپږ زره تنخواه والا او د پروتي او 300 تنخواه والا دغه څوکیداری کوي. اسلام خوئی چې شپږ زره تنخواه والا با څوکیداری کوي او 300 تنخواه والا به د پروتي. دا خلق بس پیمړه کوي. میلاد النبی د نبی نوم نن په هر ویړای کې پروت دی. د رسول الله د ګمبد تصویر په هر ویړای کې پروت دی. هر نسواری وګورا د قران په آیاتونو کې نسوار خرڅي. چرسی وګورا د قران په آیاتونو کې د چرسو پوړای خرڅي. هیروین والا وګورا د قران په آیاتونو کې د هیروین پوړای خرڅي. مشهور نجومی کے کرشمے ایوب صابری ټول دیوالونه لړلې دي په دې قصه خانه او کابلای کې بالاخانه غسته وا او دنیا به ول راتلا ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے من اتا کاہنن فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. څوک چې فالګر او نجومی ته راغې لاس ورته وخودا او داغه په وینا د یقینو کو د کافر شو پاغه قران چې کوم پر رسول الله نازل. نن پاکستان کې د اسلام نغاری دی اسلام 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 زمون په ملک باداس چل دی. ډاکټر ته سړی راغی جی مرما تبیم نیولم سر مم خوږیږي ملا مم خوږیږي. ډاکټر ورته علاج 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 و جی مرما د علاج 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 2 غنټه تیر شو د مریض مال خپلوان روچچو ډاکټر وجلو دی نو ورته ترمامیټر دی نو ورته هغه سټوسکوپ لګي او علاج 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 په دې ټکی به دا مریض جوړ شي. دیکھو گورے جی ملک د زنا ڈی پوشو دیو اسلام 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 جی تول ملک شراب خانیش دیو اسلام اسلام. دیکھو گورے د پاکستان په کم حکومت کې قدم بیرتا میوزک سنٹر
قدم بیرتا میوزک سنٹر دے راشی کنه که غیرت او ایمان در کی په یو بالا مانای کې وګورئ څو میوزک سنټر دي وی سی آر خو تاسو بند کړی دی په قانون کې بند دی په میوزک سنټر والا په 300 روپۍ شپه ولې ورکړي او د رسول الله جلوس والا وزیر صاحب کرنو تاسو آرام سره کې نه تاسو آرام سره کې نه اسلام آغاز قبائلوں نہ بکے گی تاسو آرام سے رکھے نہیں اسلام آغاز قبائلوں نہ بکے گی منگ ورتوئی سبحان اللہ سبحان اسلام دا آغاز یا قادیانانو پسی والی بدوائی کاغی غریبانو دا اسلام آغاز دا قادیان نہ کرے دے چې تاسو د قبایلو نه کوئ نو کاغی د قادیان نه کو نو څه چالو شو په دې خبره پوهیږئ دا غریبان چې را سوار کړی دي د اسلام آغاز قبایل او دی رونو شرپسندوں کے دام میں نہ آئے دلته یو بلو پکې زمون مولا دی هغه چې شرپسندوں کے دام میں مونږ شرپسند یو مونږ شرپسند زما د خدای په ذات قسمی چې د پاکستان یو انچ ځمکه د کافرو پلاس کې راځي او زما به پیړن نچوي نو زما جنازه د په کافرو اوچته شي کینی الله دې دوی ته د خیر ورځې مخ نه کوي کذبا د ملک او د ملت دشمنم زبا په اس دن مسلمان نیم که دوی به زما متعلق دا غلطه نظریه لري خدای دې دوی په خاورس پسې ړانده کړي دا په بنگلو پسې ړانده دا په 83 ماډل موټر پسې ړانده دا پردي روټو پسې ړانده دا روټي خلاص نن پلانی دې کې روټای دا آگئی دا تے شبراتا تے ملا ٹڈو دائے تاسو وړاندې اوس آگئی دا تے شبراتا تے وزیر ٹڈو دائے مونږه روټي خلاص مونږ والله نن اوس چې زم دل تراتلما نو پردي کور کې می وظیفه خوړه نو جلسې تراله ترلنا زمون خوراک وظیفه دي په یو وزیر 80,000 روپۍ میاشت خرچ دی خدای ته وګورئ د دې ملک لاج ساتي دا کار دا سیکرټریان کولې شي دا کار ادنا خلق کولې شي خدای ته وګورئ د خدای خاطر وکي د دې ملک لاج ساتي خدای ته وګورئ دا خزرا کنټرول کوي او جلوس مارو جشن خیبر مناول والا او خزرا ټینګي کوي د غیرنه ګډي راټینګي کوي کور عمران شاه بیړم غل کا شکور عمران شاه د ملک بیړه تبا شو د خزو د فیشن د لاسا خزبم پکی خدای ته وګورئ دیکھو وګورئ تاسو وايي په جلسو کې چې یہ لوگ بھی ہیں جڑے غو سے پاک نو نہیں مانتے نے یہ لوگ بھی ہیں جڑا آدمی غو سے پاک نو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جڑا آدمی غو سے پاک دے ناتے پیٹ پال دے وہ بھی مسلمان نہیں اسی تا غو سے پاک دے متعلق کہنے ہیں کہ غوث اللہ زم درمیان اولیاء غوث العظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پا اولیاء کے دمرلوی مقام لرلو لکه جناب محمد رسول الله په پیغمبرانو کې چې کوم مقام لرلو خبر خلاص غوث پاک مونږه د خېټې د پاره ذریعہ د روټای نه د ګرځول